په سپیدار ماڼۍ کې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال سره د یوناما د مشرې لیدنه. درک د خبر پاڼې له مخې روزا اوتان بایوا په دې لیدنه کې ویلي نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی او غواړي له دې هیواد سره په بېلابېلو برخو کې همکاري وکړي. اغلې اوتان بایوا د دوحې راتلونکې غونډه د بشري مرستو د جلب او د افغانستان د ټیکاو او پرمختګ لپاره ښه فرصت بللی او هیله یې څرګنده کړې چې په دې ناسته کې به د اسلامي امارت له استازو سره د هیوادونو دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو اترو فرصت برابر شي. زموږ همیشنی ټینګار او غوښتنه دا وه چې نړۍ باید له افغانستان سره خبرې کوي. د افغانستان انزوا د هیچا په ګټه نه ده. د افغانستان مسلې ته باید د سیمې او نړۍ د ثبات دریځ وکتل شي. پر همدې اساس نه یوازې د بندیزونو او تحریمونو لرې کول غواړو، بلکې په عین حال کې له نړۍ سره د افغانستان د نښلون په باب باندې په ټولو ناستو کې د افغانستان له انزوا څخه په راوتلو ټینګار کوو. حکومت افغانستان نیز این فرصت را از دست نخواهد داد و باید برای گسترش مناسبات و تعاملات سازنده میان افغانستان و جامعه جهانی از راه‌های مذاکره و گفتگو و بالطبع پذیرش خواستها و منویات طرفین اقدام نماید تا بهبود وضعیت در این راستا حاصل گردد. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې مولوي عبدالکبیر هم په دې لیدنه کې ویلي اسلامي امارت د متقابل درناوي پر بنسټ له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتونکی دی او په دې برخه کې د یوناما رول مهم بللی دی. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال همداراز د نړیوالې ټولنې له لورې د بندیزونو لګول غیر عادلانه بللي او دا کار له نړۍ سره د تعاملاتو، مذاکراتو او د سیاسي هوکړو مخنیوی بولي. مولوي عبدالکبیر په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي او د یوناما له مشرې هم غوښتي چې د دوحې راتلونکې غونډه کې د افغانستان واقعیتونه بیان کړي. ما خواهان روابط خوب با تمام راه است و کشورهایی که هنوز در راستای دیپلماتیک و ما معانه ایجاد کردن یا میکنن آنها هم باید تغییر منطق بدن و ما از راه تعامل پیش بریم. اکثر کشورها هنوز با افغانستان تعلقات خوب را احیا کرده است. سفارتخانه کشورهای مختلف در افغانستان هست، کشورهای ما در ها هست و روابط دیپلماتیک اعلان شده را داریم. له دې سره د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال یو ځل بیا ټینګار کوي چې اسلامي امارت د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په ټاکلو سره موافقت نه لري.